سلامونه ستړي مشي هرکلی درنو لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ یاست. د تیرو خپرونو په توپیر سره دا ځل موږ غرنۍ سیمې ته راغلي یو او تاسې چې هغه کومه واوره وګورئ دا د کابل ولایت پغمان ولسوالي د عربانو دره ده چیرته چې دوی ژمی په ننګرهار کې تیروي اوړی دلته تیروي. موږ زو د دیوارې ساحې ته نور هلکان هم شته هلته دوی جاله جوړوي جاله به وخورو او نورې لوبې مالته تر سره کېږي. دغه شان په تلو کې تر څو چې هلته ځو څه نورې برنامې دي چې معلومات دی د دې ساحې په هکله د چینو په هکله هغه به هم تاسو سره شریکه کړو. تاسې له موږ سره اوسئ چېرته ځئ مننه. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو ته ځل موږ دوو چینو ته راغلي وو چې د یخوالي صفت شوی و چې دا چینې ډېر یخې دي او په وخت سره موږ اورېدلي وو چې اول سر کې کله چې خلک دلته راځي نو په دغه ساحه کې دغه چینې ته چې لاس ښکته کړي په حساب سره لس تیږې نشي وچتولی دومره یخه ده. نو د بېلګې هم شته مثال د اوبو د یخوالي له وجې چې دغه ساحې نه د اوبه ښکته شوې ټولې ساحې ته منطقې ته اوبه ورکړې ده د ساحه پې خرازه ده. بله خبره دا ده چې کله چې د واورې اوبه ختمې شي بیا دې دا ډېره ګټوره ده. اوس واقع هم ته ګټه اخیستل کېږي خو اوس تاسې ووینئ چې وروسته چې خوړ کې اوبه ډېرې دي نو هغه نه استفاده کېږي خو بیا وروسته دا د واورو اوبه کمې شي یعنې وچې شي بیخي دا چینه چې ده بیا ډېر ګټوره دی. اوس به موږ ښه لاس ښکته وګورو چې رښتیا څخه واقعیت یخ دی که نه دی څنګه ده. تاسې به ما لاس وګورئ چې د یخوالي له وجې بیخي تک سور اوښتی دا رښتیا ده چې په حساب سره لس تیږې سړی نشي اخیستی دومره یخې دي. دا د الله پاک قدرت دی چې په ځینو ځایونو کې خپل قدرت ښیي. تاسې اوس دا ساحه وګورئ چې د ځمکې نه اوبه راوځي او دونه به یخې دي او دغه شان د تیږې نه وځي د ساحې دي. نور جزیات هم شته موږ سره ډېر شیان دي په دغه کابل ولایت پغمان ولسوالۍ د عربانو دره چې دلته درې دي بیلې بیلې برخې دي په دې کې به تاسو هم راپور جوړو له خیره سره تاسې ورته شریکو او دا په واقعیت سره چې لاس راته تک سور واړو دا د دې یو د یخوالي وجه ده. مننه را سره اوسئ نورو ویډیوګانې به هم در باندې ګورو.
کابل ولایت پغمان ولسوالي د عربانو درې د اوبو د یخوالي چې مخکې یادونه شوې وه دومره اوبه یخې دي چې موږ ننګرهار څخه راغلو او دلته د مرغاوۍ چې دي دویم د ګرمسیر څخه دلته راغلي راوړي وو دلته او د خوړ ته راکېوتي وو نو یو بچی چې اوبو کې دننه شوی و د یخوالي د وجې بیچاره خپل ژوند له لاسه ورکړی نو مور یې ورسره ده بیا هلته زر صفي الله موږ ته اول راکړه چې د مرغاوۍ بچی چې د اوبو دننه شوی ده مردار شوی دی د یو له منځه لاړ دی د دویم چې دی چې خوځېږي لږ لږ دی نو موږ خبر شو او زر تر زره هم له اوبو څخه راویسته هلکه در وباسه هلکه چې دی ځای په ځای نه شي دا نو د اوبو د یخوالي وجه ده چې اوبه ډېر یخې وي او دا بېچاره له منځه لاړ هغه له اوبو څخه وباسه اوس د واورې ساحې ته نږدې شوي یو او دلته چې دی په نیمایي ساحه کې چې دی د مزی دی نو چمن دی او د مزی دلته هلکان ټول کېناستل موږ یې خوله خوله کړو او سخته لار ده بیخي داسې سړی پکې خوله کېږي چې اکسیجن نشته او که څه مسله ده کېدای شي همدغه خبره وي چې اکسیجن نه وي ځکه سړی پکې ډېر زر سره کېږي نو د اوس یو څه دمه کوو بیا به له خیره ځو نو بره د واورې ساحې ته لاره لا هم شته ډیره لاره ده او هغه واورې ساحه ده نو لږ به نږدې کړو
من صفی الله قریشی هستم و سربرف آمادم که خود بوره آوردم. من حسیب الله قریشی هستم، سربرف آمادم با میله که شیر آوردم. من قریب الله قریشی هستم، سربرف آمادم که خود کاسه آوردم. من حمزه قریشی هستم، سربرف آمادم قاشق آوردم. من ذکر الله هستم، سربرف آمادم نان آوردم. من واسیم الله هستم، با میله آمادم که کماندو آوردم. من عباد الله هستم، سربرف آمادم که کاسه آوردم. من حمدالله هستم، سربرف آمادم قاشق آوردم. مننه تر دې دمه چې له موږ سره وای موږ د واورې ساحې ته ورسېدو د ماشومانو کلیپونه به هم وګورئ چې هغوی یو ځان ماډیفای کړی دلته رسېدلي دي او دا د واورې ساحه ده. نو دلته به موږ لږ جاله جوړه کړو د هلکانو سره او تاسې به لیدونکي یاستئ. نو کوشش کوو چې د خپرونې په جریان کې نور مطالب چې هم د دغه ساحې د خلکو مربوط وي هغه هم تر تاسو شریک کړو. چېرته ځئ ما له موږ سره اوسئ. مننه. قدرمنو دوستانو، دا وخت مو یو بله ډله هلکان چې له موږ څخه مخکې روانو رسېدلي وو دلته هغوی جاله جوړه کړې ده، د ګوړې شربت یې ورته برابر کړی. نو ډېر ښایسته ځای کې ناست یې او ګل چاپېره واوره او منځ کې بیا د واورې اوبه روانې دي او د اوبو تر څنګ شاوخوا اوس هم واوره شته. ډېر ښایسته بنډار جوړ کړی دی او نوش جانې شو. نو یعنې د واورو لاندې کوم یو قسم بوټي دي چې راشنه شوي دي او واوره دې اوس ختمه شوې ده او ښایسته غوندې رنګ لري. دا واوره نو تقریبا د شاوخوا یو میاشت 2 میاشتې پورې دوام کوي. 2 میاشتو څخه وروسته نو بیا دا ویلې کېږي او ختمېږي. نو خلک بیا ډېر ډله ډله هلته راځي، سیل ته سیلانیان راځي، چکر ته راځي او پریت هم خو هغو ته هم پیغام دا دی چې بې ځایه مصرف نه کړي او یعنې تیږې واره یو څه کوي که نه دا تیږې چې دلته ایښودل شي ګرد سر شوي دي دا د خلکو لخوا شوي. اوبه وخوټېده او ګرمې شوي دي نو اوس پکې بوره اچوو تر څو شربت جوړ شي. ته وګوره صفي الله خانه دا خو اوبه ډېرې دي که نه کمې که اوبه نیم که تر څو شربت صحیح راشي. لږ په نورو مو خوټوو تر څو زر ویلې شي هلته ښکاري هم چې ویلې کېږي خو لږ به نور هم هغه وکړو چې ښه راشي. له تاسو مننه. اوس له خیره شربت جوړېدو کې دی، تاسې راسره اوسئ.
قدرمنو دوستانو دا مهال نو د واورې سره پاک تر څو کوم چې خاورې دوړې نیولې وي یا خاص لیدلې پی نو پاتې هغه د پاک ځای څخه اوس موږ واوره اچو په هغه کې سطل کې او بیا به لاچي پی واچو شربت پی واچو یو جاله باندې به جوړ کړو یو وړه باندې میله به تر سره کړو هیڅ باور نه کیږي چې د 1403 کال د جوزا د میاشتې 19 تاریخ وي د شنبه ورځ په حال دا چې په جلال آباد او ګرمسیرو ساحو کې چې دی د ګرمۍ د لاسه خلک پکې باندې بسنه نه کوي یعنی هغه چلنوي کولر چلنوي او په غمان کې دغسې واوره ده چې دې ظالمانو اوس پې او لوبه شروع کړې دی یو بل پې ولي هغه د واورې لوبه چې خلک په ژمي کې د واورې په ورېدو سره چې کېږي هغوی اوس دلته پیل کړی دی او بس ماشومان دي دلته چې اوسېږي نو کوچانه سپي هم دلته موجود وي الله دې خیر کړي چې موږ ونه خوري ته کښېنه هلکه چې نو موږ کښېناستو دلته چې تر څو موږ پسې را نه شي لکه د درمو سپي دي او په انسان رسي ډاډه ورځي څرنګه چې لیوان هم شته دلته که نه نو د لیوانو د ساتنې د لیوانو د مخنیوي لپاره د رمو د ساتنې دلته چې دی د سپي ساتي ډېر غټ وي نو دوی موږ پسې راغلل ډېر لرې ساحې نه ولیدلو نو اوس مجبوره شو دمه وکړله تر څو چې د په کالرۍ سره بېرته لاړ شي او یو چاره وکړو موږ به ورو حرکت کوو خو دا نن پرېږدي ګورئ ورو نږدې کېدو کې دی موږ به یو چاره وکړو موږ هم دې سایې اوسېدونکي نو یو څه به وکړو ورسره توکل په خدای خو حمزه به ډارېږي سم حمزه ته خو نه ډارېږي ښه حمزه ځه چې ورو ځو نو
دا اوبه چې روانې دي دا دلته جمع کېږي چې د ساحې ته ورته تریل وایي. نو تریل هغه ساحه ده چې اوبه جمع کېږي او بیا له خیره اوبه ډب شي دلته که نه، هغه نه وروسته بیا مثلا نورو پټو ته نورو ساحو ته یې لېږدوي، دې ته ویل کېږي تریل. دغه جومات چې تاسې یې لیدونکي یاستئ دا د عربانو دره کې موقعیت لري. شاوخوا اته کاله کېږي چې کار پرې نه ده شوی، همدغسې پروت دی. دا هم په دې خاطر واخیسته تر څو څوک ملګری پیدا شي او راتلونکي کې همکاري کوي یا کوم بنسټ پیدا شي جوړ کړي. نو له تاسو مننه کوم دغه ملګرو ته ورسوئ، شریکې کړئ خلکو سره، کېدای شي څوک داسې پیدا شي چې پاتې کارونه یې مخته یوسي. دننه موضوع تاسو یې ښیو. دا جومات دی چې شپږ نوي کال کې دا کارونه 9 نوي کال کې تقریبا لنډن پې اچول شوی و او دغه شان شدار یو دروازې ښودل شوي وو. نو له هغه نه وروسته څه کار پکې نه ده شوی. نو اسلامي همدردۍ له مخې کولی شئ تاسې چې همکاري وکړئ. ډېر ښه سیسټم کې جوړ شوی دی او مقصد کار یې پاتې دی، خلک هم اقتصاد نه کمزوري دی. مثال د خدای بخیلي پلار هم شهید بادام ګل چې خپله ګلکار هم او دغه شان اجارهدار و. نو دا نقشه په خپله هغه جوړه کړې وه، دا هغه یې جوړ کړی دی. دا محراب او منبر ساحه او د جومات نقشه چې دماغه جوړ کړی الله دې وبخي. موږ تاسو توفیق راکړي چې پاتې کار یې په خیر سره مخته یوسو. ډېره مننه.